زلزلې ولې راځي او دا کله راځي او دا د څه خبرې علامه ده. د دې ټولو خبرو وضاحت درته نن په دې ویډیو کومه. دا ویډیو مه سکیپ کوئ، ډېره زیاته اهمه ویډیو ده، انشاءالله ډېره زیاته پیدا به ترنه تاسو ته وشي. کله چې مخلوق اول خبره به د دې وکړو چې د زلزلې ولې راځي. کله چې مخلوق د الله جل جلاله په نافرمانۍ کې سر شي، زناګانې عام شي، شرابخوري عام شي، دوکهبازي عام شي، خلک د یو بل حق ته ناست دي، زه د ستا مال خورم ته زما مال خورې، دوکهبازي عام شي، نو دغه ټیم کې الله جل جلاله د مخلوق نه ناراضه شي. او کله الله جل جلاله د مخلوق نه ناراضه شي نو یو وارننګ مخلوق ته ورکوي، او هغه وارننګ په مختلفو شکلونو کې دی. اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې الله جل جلاله ناراضه دی؟ نو هغه په مختلفو شکلونو کې موږ ته پته لګي. کله کله سپوږمۍ تندر ونیسي، د دې خبرې علامه ده چې الله ناراضه دی. کله کله نور تندر ونیسي، دا د دې خبرې علامه ده چې الله زموږ نه ناراضه دی. او کله کله زلزلې په موږ باندې راشي، نو دا د دې خبرې اندازه ده چې الله جل جلاله زموږ نه ناراضه شوی دی. الله جل جلاله د خپل مخلوق نه خفه شوی دی، او الله جل شانه اوس غصه دی. اوس په موږ د الله جل جلاله غصه یو داسې بهترین نسخه درته ښیم. د الله جل جلاله چې کله غصه راته، نو موږ به دا غصه څنګه سړو؟ نو یو حدیث مبارک درته ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په صدقې ورکولو سره انسان د ناکاره مرګ نه بچ کیږي، او د الله جل جلاله غضب او غصه ورسره سړیږي. نو موږ له پکار دی چې یاره موږ په خپل کلي ګاونډ په فقیرانو مسکینانو سره امداد وکړو، موږ هغوی ته صدقې ورکړو، د خپل سره چې دی هغه صدقه ورکړو، د خپل اهل عیال هغه صدقه ورکړو، او هغه یو غریب مسکین په خپل کلي ګاونډ کې وګورو او دا صدقې موږ هغوی ته ورکړو. دې سره د ستا په سر چې هر قسم مصیبات را روانې، تمام مصیبات الله تعالی د ستا نه لرې کوي. بله خبره چې صدقې خو به کوو، لیکن بله یو ډیره مهمه خبره چې بندگان د په خولې باندې استغفار شروع کړي، ورنه عذاب به راشي. چې کله عذاب راشي نو په هغه ټیم کې بیا کو ډیر استغفار وي، خو بس بیا عذاب راغلی وي. نو موږ لم پکار دی چې د هر څه نه مخکې موږ استغفار په کثرت سره ووایو، او که کیدی شي نو دا چې کوم دی استغفار دو ووایو: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. آسان استغفار دی. او که چاته دا نه ورځي، دا ورته ګران دی، نو دا خو آسان خو ویل شي که نه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو یاره پکار دی دام د الله جل جلاله د ناراضتیا علامه ده چې په بندگانو باندې زلزله راولي، د ځمکه ورته وژړقوي. دا یو وارننګ دی د الله د عذاب. نو باید موږ ټول چې دی د خپل سر، د خپل اهل عیال، د خپل اولاد، د ټولې کورنۍ د سر هغه صدقې ورکو، او بیا چې دی استغفار هم ویو، او 2 رکعاته صلات التوبه مونځ الله جل جلاله ته وکړو. الله دې په موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي.